يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم باندې وحي څنګه شروع شوی و. خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی الله عنه نے روایت ده فرمای چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو واغدل فرمایلی د ټول عملونو دارومدار هغه په نیتونو باندې ده او د عمل نتیجه به هر انسان ته د نیت مطابق ملاویږي. نو د چا هجرت وطن پرې ښودل چې د دنیا دولت حاصلولو دپاره وي یا د ښځې دپاره وي یا د واده په غرض د هجرت کړی وي، نو دغه هجرت به د دغه مقاصدو دپاره شمارل کېږي. د چا هجرت چې د الله رب العالمین د رضا دپاره وي او آخرت ګټلو دپاره وي، نو هغه ته به هغه ملاویږي. یعنې هر انسان د هغه هر عمل هغه په نیت باندې موقوف دی. که د یو سړي نیت دې دپاره وي چې زه د الله د دین د حفاظت دپاره او د خپل مسلمانۍ د حفاظت دپاره د دې علاقې نه هجرت کوم، د علاقې نه ځمه، نو الله رب العالمین به ده ته د هغه نیت اجر ورکوي. که یو انسان د دې دپاره هجرت کوي چې یاره هغه علاقه کې کاروبار ښه دی، هغه علاقه کې پیسې ښه ګټل کېږي، علاقه کې زندګي ښه تېرېږي، نو دغه انسان هجرت د دغه مال دپاره دی، دغه انسان دغه هجرت د تجارت دپاره دی، د انسان دغه تلل هغه د تجارت دپاره دی، د ثواب دپاره بیا نه وي. نو حدیث کې موږ ته دا مسله معلومه شوله چې هر مسلمان د هغه تګ او راتګ او د هغه هر عمل د هغه په نیت باندې موقوف دی. که د انسان نیت د الله رب العالمین رضا وي نو هغه بلکل صحیح ده. خو دا مسله یاد لرئ چې مؤمن مسلمان به باید په هر عمل کې خپل نیت برابروي، د الله رب العالمین رضا به کوي. د حدیث کې یو څو فواید معلومیږي. اول، امام بخاری رحمه الله د حدیث د کتاب په شروع کې ذکر بیان کړی دی چې د کتاب په لیکلو کې صرف د الله رضا مقصود ده. دغه شان د وحی په ذریعه احکام شرعیه بیانېږي او د شرعي احکامو بنیاد په نیت باندې دی چې د انسان نیت هغه خالص وي، د الله رضا وي. بل دویم دا معلومیږي چې د هر عمل د قبلېدلو دپاره شرط هغه صحیح نیت دی. که د انسان نیت صحیح نه وي، که څومره اعمال دا وکړي په ځای د دې چې د ثواب میلاو شي بلکې الله له عذاب ورکړي، کله چې د انسان نیت په عمل کې برابر نه وي. انسان باید هر عمل د الله رب العالمین د رضا دپاره وکړي، د ریا دپاره د شرک دپاره باید ونه کړي، د ځان ښودنې دپاره یې ونه کړي، بلکې خالصه د رب العالمین د رضا دپاره وکړي. د دې وجه نه امام بخاری رحمه الله د حدیث راوړه، مقصد یې دا ده چې انسانانو خپل نیت صفا کړئ. نو موږ هم خپل نیت صفا کوو چې د احادیث د الله رب العالمین د رضا دپاره او دې مقصد دپاره وایو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بهترین احادیث دا واورو او په دې باندې عمل وکړو او په دې باندې خپل زندگی برابر کړو. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول.
قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. أم المؤمنين سيدة عائشة صديقة رضي الله عنها روایت ده چې حارث بن هشام رضي الله عنه د رسول الله صلى الله عليه وسلم نا تپوسو کو چې د الله رسول صلى الله عليه وسلم پتاسو باندې وحی څنګه راځي. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل چې کله ماته د ټالۍ د आवाज پشان आवाज راځي او د نزول دغه وخت چې دا په ما باندې ډېر سخت حالات وي، ډېر ګران حالات وي، زه په داسې حال کې داسې ډېر ګران حس کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کله ماته وحی په داسې حال کې راځي، په داسې صورت کې لکه یو ملائک او ما سره خبرې کوي، زه هغې ته هغه شان جواب ورکوم لکه څنګه چې هغه غواړي. بیا په دې کې ام المؤمنین عائشة رضی الله تعالی عنها وفرمایل چې بېشکه ما رسول الله صلی الله علیه وسلم په سخت یخنۍ ورځ کې ولیدو نبی صلی الله علیه وسلم چې په هغه باندې دا وحی نازلېدله، گویا کې چې هغه باندې د ګرمۍ یو موسم دی، سخت خلو باندې راتلله، سخت رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به دا وحی تمامېدله. نبی علیه الصلاة والسلام دا د تندي مبارک نه به خوله را بهېدله په سخته یخنۍ کې. دې حدیث کې یو څو فواید راوځي. اول دا ده چې په دې کې درې سواله هغه راځي. اول د نفس وحی کیفیت، دویم حامل د وحی یعنی جبريل علیه السلام کیفیت بیانېږي، او بل خپل د رسول الله صلی الله علیه وسلم کیفیت. نو د دې درې څیزونو وضاحت دا ده په حدیث کې د وحی دوه صورتونه بیان کړي شوي دي. اول کوم چې په عام طور سره نبی صلی الله علیه وسلم ته هغه وحی راتلله، دین علاوه کله به د خوب په شکل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی راتله، او کله جبريل علیه السلام په خپل اصلي شکل کې راتلو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر راوړو، او کله رب العالمین رب العزت د پردې د شانه هغه ته به وحی کوله. دی حدیث کې دا مسله معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څه بیان کړی دي هغه د ځان نه دی بیان کړی. ذکر رب العالمین فرمایي چې وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، دا پیغمبر چې څه بیانې د ځان نه بیانې بلکې دا وحی بیانې. حدیث په دې باندې دلیل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې وحی په نزول کې چې هغه باندې وحی نازلېدله سخت مشقت برداشت کړی دی. نو دا دین چې موږ ته رسېدلی دی دا په داسې هیئت کې را رسېدلی دی چې دا آسماني دین دی، برن راغلی دی. رب العالمین جبريل علیه السلام ته رالیږلی دی، هغه بیا محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړی دی. لہذا د دین تابعداري پکار ده، د دې وحی هغه خدمت پکار دی، د دې وحی خدمت دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبرو باندې عمل وشي. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك،
ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا معزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها روایت ده هغه فرمایي چې د ټولو نه اولنی وحی چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم شروع شو هغه نیک خوبونه وو. نو کوم خوب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیده هغه به صفا د سحر درنا پشان به ظاهر کېده. بیا د الله رب العالمین د طرف نه د خلوت محبت هغه ته اور کړی شو. نبی علیه الصلاۃ والسلام په غار حرا کې خلوت کولو، هلته به خو پر لپسې عبادت کولو د شپې او د ورځې، او هغې لپاره به توخه وړله. بیا به خدیجه رضی الله عنها کور والا ته واپس راتللو، هغه هم را نور زیاته توخه به ځان سره وړله چې هغه له کفایت وکړي. تر دې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې وحی نازله شوله، او نبی علیه الصلاۃ والسلام په غار حرا کې وو. ملائک نبی علیه الصلاۃ والسلام ته راغی، هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی فرمایل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې وایا. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې زه لستونکی نه یم. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې زه سفرشتي او ملائکه ونیولم او زور را باندې وکړ تر دې چې ماته تکلیف محسوس شو. بیا پرې خودم بیا ما ته ویل چې وایا، نو ما ویل چې ما لستون نه دی کړي. بیا ملائک زه ونیولم او زور را باندې وکړ. په دویم ځل تر دې چې ما ډېر سخت تکلیف محسوس کو، بیا زه پرې خودم او ما ته وفرمایل چې وایا. ما وفرمایل چې زه لستونکی نه یم. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ملائک زه بیا ونیولم او سخت زور را باندې وکړ. په دریم ځل باندې بیا پرې خودم او بیا ویل چې اقرأ باسم ربک الذي خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم. اولو لپا مدد دنوم در رب ستا هغه ذات چې پیدائش کړی دی.
پیدا کړي انسان او د تقوید ویننا لولا همیشه او رب ستاسو ډېر عزت والا دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام زړه د دې واقع په وجه د ویرنه په درځېدو شو. نبی علیه الصلاۃ والسلام ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها ته تشریف راوړو او یې فرمایل چې ما په کمبل کې پټ کا. نبی علیه الصلاۃ والسلام په کمبل کې پټ کړو. ته دې چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام د زړه ویره ختم شوه، نبی علیه الصلاۃ والسلام خدیجه رضی الله عنها ته هغه ټول حالات چې کوم په غار حرا کې باندې دیر شو هغه بیان کړ او ته یې فرمایل چې ما ته د خپل ځان نه ویره ده. خدیجه رضی الله عنها تو فرمایل هیڅ کله نه، قسم په الله به هیڅ کله تا نه رسوا کوي. یقینا تخپل ولی پالي د کمزورو هغه کومک کې فقیرانو محتاجانو لګټي ورکه د ملمنو ملمستیا کې او د حق په سلسله کې راتلونکي مصیبتونو کې مدد کې. بیا خدیجه رضی الله عنها نبی علیه الصلاۃ والسلام ځان سره روان کو او د خپل ترزوی ورقه بن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى خواته لاړو. ورقه یو سړی و چې د جاهلیت په زمانه کې نصرانی شو او عبرانی لیکلا او عبرانی و تیاده و، یعنی څومره چې به الله رب العالمین ته منظور انجیل به په عبرانی ژبه کې لیکلو او د ډېر عمر بډاو د سترګو نظر ختم شوی. نو هغه ته ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها فرمایل چې ای زما د ترزویا د خپل وراره صلی الله علیه وسلم خبره وره ورخه وای ای وراره تسوي او تسوینی. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې سره دیو هغه ټول ته بیان کړ. نو ورقه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ویل چې دا هغه ملائک ده کوم چې الله رب العالمین په موسی علیه الصلاۃ والسلام نازل کړو. ها ارمان چې دا وخت کې چې کله ته نبی شي ځوان وای، هاي ارمان چې هغه وخت پورې پیژندې وي کله چې ستا قوم د مکې نه تا وباسي. نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې اورېدو ډیر تعجب وشو. وی فرمایل چې دا خلک به ما وباسي. ورقه بن نوفل ویل چې هاو چا چې ستا په شان خبره کړې ده دا هغه سره همیشه دشمنی کیږي او کچېری ماته ستا د نبوت دور ملاو شو چې زه به ستا پوره مدد کوم. لیکن څه موده پس ورقه وفات شو او وحی عارضه ته ورسره څه وخت دپاره بنده شوه. چې حدیث کې ناشنا فواید معلومیږي. اول فتره د وحی د بندیدو په زمانه کې د قرآن نازلېدو لږ وروسته شو. جبريل عليه الصلاه والسلام تک را تک بن شو. کله چې نبی عليه الصلاه والسلام ځان د غرنا خده ورځولو د پاره د دې چې سخت باندې و جبريل عليه الصلاه والسلام راغو چې نه دا کار بنه کې. بل فائدہ پدې کې دا معلومیږي چې نیکه خده د انسان د پاره یو غټ نعمت وي، یو بهترین نعمت وي. تو ګورا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سمرا داغه دلاوري کې سم نبی علیه الصلاه والسلام سره په خیر کار کې ولاړه ده. دریم فائدہ په دې حدیث کې دا معلومیږي چې خزه باید د خاوند خدمت وکړي، د خاوند په خدمت کې وي. سلورم د رسول الله صلی الله علیه وسلم خصه صفات بیان شو چې د ملمنو احترام کول، د غریبانو حاجتونه پوره کول او خپل ولی پالل. دا په دې حدیث کې دا فواید معلومیږي. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه: بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتاب. جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه روایت ده او هغه د وحی د بندیدو حال بیانې او دا هم وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل
چې ورځ په داسې حال کې چې زه روانو نو ناڅاپه ما باندې د اسمان یو आवाज هغه واورېدل شو، ما یو आवाज واورېدو. ما خپل نظر اوچت کو نو څه ګورم چې دغه وخت یو ملائک چې په غار حرا کې زما خواته راغلی وه، په یو کرسۍ باندې د ځمکې او اسمان په منځ کې ناسته وه. زه د هغه په لیدو سره سخته ویرېدم. بیا واپس کور ته راغلم. ما ویل چې ما په کمبل کې راپټ کې په کمبل کې ما پټ کې ما باندې کمبل واچوي. په دغه موقع باندې الله رب العالمین د آیاتونو نازل کړل. اے ځان پټون کې په کمبل کې ودرېګا نو وې ورکا او خاص خپل رب لوی وایا او جامې خپل پاکي ساته او د هر پریتنه ډډه کوا. بیا نزول د وحی په تیزی سره راتله او پدله پسې بیا وحی نازلېدله. د حدیث کې یو څو فواید معلومیږي. اول دا فائدہ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ناشنا حالات هغه راځي په نازلېدلو د وحی باندې. دویم دا مسله معلومیږي چې نظافت د ایمان یو حصہ ده. مسلمان باید خپل جامې پاکي ساتي، مسلمان باید د ګندګۍ نه ځان لرې ساتي، مسلمان باید د حیا کارونه کوي. بل دا مسله معلومیږي چې مؤمن مسلمان هغه باید د غلطو کارونو نه ځان وساتي، د ظاهري ګندګۍ نه هم باید ځان وساتي او د باطني ګندګۍ نه هم ځان وساتي. انسان باید خپل رب ته صفا ستره ځان برابر کړي، ځان د هر قسم ګندګونه وساتي. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه لك في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وانصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما روایت ده اغا د الله رب العالمین د کلام چې لا تحرك به لسانك لتعجل به په تفسیر کې نقل دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن نازلېدو وخت کې د هغه یادولو دپاره خپل شونډې به خوځولې او په دې سره به ورته ډېر تکلیف میلاوېده. ابن عباس رضی الله عنهما هغه روایت کې د سعید نه وې زه خپلو شونډو لسته د پوهه کولو دپاره داسې حرکت ورکوم څنګه چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو شونډو له حرکت ورکولو. الغرض رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حالت لیدو سره الله رب العالمین د آیاتونو راولېږل چې ما خوځوه په دې قرآن سره ژبه خپله چې تابع کې په دې سره یقینا زمون په ذمه باندې د دې جمع کول دي او لوستل دي. ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي یعنی قرآن ستا په سینه کې جمع محفوظ کول او هغه تا ته ویل بیا نو هر کله چې مونږ ولولو نو روان شه په لوستلو دي. ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي یعنی دا په توجه سره اورا او غلیشه وکیدا بیا یقینا زمون په ذمه باندې وضاحت کول د دې دي. بشکا د دې مطلب په کول زمون په ذمه باندې دي چې مونږ به دې په مطلب باندې پوي کو. بیا به دې نه پس چې کله به جبرئیل علیه السلام په نبی علیه السلام وحی راوړله نبی علیه السلام په توجه سره اوریده.
بیا به چې کله جبرئیل علیه السلام لاړه دا به نبی صلی الله علیه وسلم داسې ویلو څنګه چې جبرئیل علیه السلام دا د نبی صلی الله علیه وسلم په مخ کې ویلو. دې حدیث نه یو څو فواید معلومیږي. اول، په حدیث کې د قرآن حکیم په متعلق 3 مراحل ذکر شوي دي. اوله مرحله دا ده چې د نبی علیه السلام په سینه مبارک کې په محفوظ طریقې سره ښکته کول. دویمه مرحله دا ده چې په زړه مبارک کې جمع شوی قرآن له د ژبې په ذریعه سره د ویلو توفیق له الله ورکړی. آخری مرحله د قرآن د مجملات او د مشکلات توضیح ده کوم چې د صحیح احادیث په شکل کې موجود ده. د دې ټولو مراحلو ذمہواری الله رب العالمین په خپل اخیسته ده. بل د حدیث کې دا معلومیږي چې قرآن کریم هغه ډیر په خشوع او ډیر په عاجزی باندې او په تجوید باندې د هغې تلاوت پکار. بل دې حدیث کې دا مسله معلومیږي چې انسان به په یو څیز کې تلوار نه کوي، انسان به باید د جلتۍ نه کار نه اخلي. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ابن عباس رضی الله عنهما روایت دی فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تمام خلقو نه زیات سخی انسان او خصوصا پروژه کې به چې کله جبرئیل علیه السلام نبی علیه السلام سره ملاویدو نو ډېر زیات سخاوت به کولو او پروژه کې به رسول الله جبرئیل علیه السلام نبی علیه السلام سره هر شپه ملاقات کوو او نبی صلی الله علیه وسلم سره به د قرآن دور کولو. نو یقینا په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم به مخلوق ته په نفع رسولو کې د تیزی هوا سیلینا په سخاوت کې هم زیاتو سخت سخابه کوله. دې حدیث کې څو فواید معلومیږي. اول، دې حدیث نه د باب سره مناسبت په دې طریقې سره دی چې څومره حصہ د قرآن نازل شوی و د هغې حصہ دور به جبرئیل علیه السلام په رمضان کې نبی علیه السلام سره کولو. په آخري کال باندې نبی علیه السلام 2 وارې د قرآن کریم دور وکړو دې دپاره چې په مجموعي طور سره پوره د قرآن یادګیرنه وشي. دویمه دا مسله معلومیږي چې قرآن کریم باید انسان هغه بار ووایي، قرآن کریم باید انسان پرې نه دی. حافظ د قرآن کریم نه پکار دی چې هغه د الله د کلام درائی کوي، هغه د الله د کلام تلاوت بار کوي. دریمه فائدہ دا معلومیږي چې مؤمن مسلمان به هغه خلکو له خیر رسي، هغه به خیر کوونکی وي، هغه به خلکو له خیر کارونه برابري، هغه به خلکو له خیر رسي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه به خلکو له مسلمانانو له خیر رسو. او بل مسئله فائدہ دا معلومیږي چې مؤمن مسلمان باید ځان له سخی جوړي، مؤمن مسلمان به صدقات کوي. بل مسله دا معلومیږي چې رمضان کې سخا کول، دارنګه نفقه کول غریبانو باندې، مسکینانو باندې دا ډیر اجر لري، ډیر ثواب لري.